اکثر خلک چې ګاډي ته وخیژي سفر باندې روان شي دا خلک الټی کوي زیاتره زنانه او ماشومان الټی کوي دا ولې دا څه وجه کېدلی شي دا په سفر کې چې څوک روان شي الټی کوي دې ته ویل کېږي موشن سیکنس مطلب دا دی چې د حرکت د وجې نه انسان په وجود کې څه ګډوډ پیدا شي دغه ته ویل کېږي موشن سیکنس او کله چې انسان سفر شروع کړي نو زیاتره خلک چې هغوی الټی کوي د دې اصل وجه دا ده ګوره په نارمل حالاتو کې چې کله انسان په لاره باندې روان وي نو د انسان د وجود د هر اندام د دماغو ته یو میسج ورکوي چې دا وجود اوس روان دی خوځېږي په موشن کې دی مثال دا سترګې د دماغ ته یو میسج ورکوي چې او بالکل دا واقعي دا باډي روانه دا انسان روان دی ځکه چې نظارې بدلېږي موږ وینو مخکې دا ځای اوس دا ځای دی دا په نظر راغله مخکې دا په نظر راغلي نو دا نظارې بدلېږي نو دا دماغو ته یو اټومیټیکلي یو میسج دي چې یاره دا انسان واقعي بالکل روان دی دغه شانته کې دا غوږونه هم د دماغو ته یو میسج ورکوي چې او واقعي دا انسان روان دی د سفر دا شور دا د لارې روانېدل پته لګي میسج ورکوي چې او یاره دا شور او دا ماحول بدلیږي وخت د غوږونو ته دا شور بدلیږي دا ماحول بدلیږي نو دا هم یو میسج ورکوي چې دا انسان روان دی دغه شانته کې د انسان د لاسونه د خپې دا ټول وجود دا جوړونه دا د دماغ ته یو میسج ورکوي چې او بالکل دا وجود روان دی نو په دې حالت کې انسان نارمل یا مثال کله چې انسان په یو ځای باندې پروت وي ناست وي ولاړ وي یا ملاست وي نو په دې وخت کې هم د انسان د وجود د هر اندام دماغ ته میسج ورکوي چې دا وجود چې دی دا په ریسټ باندې دی دا په قلاره پروت دی په آرام سره دی مثال د دې انسان دا سترګې په یو خاص ماحول باندې لګېدلي دي نو د وجود ته دا سترګې میسج ورکوي چې بس په دې ماحول کې دا انسان زه پروت یم دا وجود پروت دی دا حرکت نه کوي نو هر څه ټیک رواني دا غوږونه هم د هغه ماحول سره عادت دي هغه خبرې او هغه ماحول هغه هر څه اوري نو دا هم یو میسج ورکوي چې بالکل دا په ځای باندې دا انسان پروت دی یا ولاړ دی ریسټ کې دی دغه شانته کې د انسان په وجود کې د لاس د خپې د هر اندام د جوړونه د دماغ ته دغه میسج ورکوي چې او بالکل دا په دې ځای باندې دی بدل نه دی روان شوی نه دی په سفر کې نه دی په موشن کې نه دی نو هر څه ټیک رواني کله داسې وشي چې انسان ګاډي ته وخیږي سفر مثال د ګاډي په سیټ کې دی کېناستلو په پلاین کوچ کې کېناستلو نو اوس په دې وخت کې د انسان د وجود او د دماغ په منځ کې چې کوم کوارډینیشن دی دا ګډوډ شي میس انډرسټینډینګ پیدا شي لکه څنګه مثال داسې دی چې انسان په پلین کوچ کې مثال کېناست د پلین کوچ په سیټ کې اوس د پلین کوچ یا د ګاډی روان دی په سپیډ سره د ده په غوږونو کې مختلف قسم اوازونه د ماحول راځي شور دی تیریږي نو دا د دماغو ته میسج ورکوي چې یاره دا وجود روان دی ځکه چې د ماحول اوازونه چینج کېږي وخت په وخت نو دماغو ته میسج ورکړي چې وجود روان دی بل طرف ته د انسان دا سترګې چې دي دا نظر دا مخې ته په سیټ بورډ باندې لګېدلی یا په مخې ته سیټ باندې لګېدلی یا په یو خاص ځای باندې لګېدلی نو دا سترګې چې دي دا د دماغو ته میسج ورکوي دا وجود خو روان نه دی وجود خو په ځای باندې ولاړ دی ځکه چې همدغه ماحول دی دغه سیټ دی دغه سیټ بورډ دی دا خلک دي دا ځایونه نو په دې وخت کې دا میسیجز او د دماغ او د وجود په خپلو کې ګډوډ شي میس انډرسټینډینګ پیدا شي دغه شانته کې د وجود د جوړونه د خپې د لاسونه دا په ځای باندې پراته نو دا هم ورته میسج ورکړي چې نه دا په ځای باندې انسان خو سفر کې نه دی روان نه دی په ځای باندې پروت دی نو دماغ په دغه ګډوډ چې ګډبډایزیشن پیدا شي صحیح ده دغه ګډبډایزیشن چې کله پیدا شي چې غوږونه ورته میسج ورکوي چې یاره دا خو په سپیډ سره وجود روان دی بل طرف ته سترګې او دا نور ارګنز چې دا میسج ورکوي چې نه دا خو په ځای باندې ولاړ دی نو هر څه ګډوډ شي میس انډرسټینډینګ پیدا شي انسان باندې اټومیټیکلي الټی ولګي چې څه مسله خو شته دی نو غټه وجه دا ده چې کله انسان په سفر کې روان شي نو د انسان د وجود میسجونه ګډوډ شي دماغو ته یو ورته وایي روان دی بل ورته وایي ولاړ دی بل ورته وایي نه قلار روان دی بل وایي نه په تیز روان دی نو د دې د وجې نه د انسان د دې دماغو د وجود په منځ کې چې کوم کوارډینیشن دی دا ګډوډ شي دا میسجونه غلط لاړ شي نو ډسټربنس پیدا شي د دې د وجې نه انسان باندې الټی ولګي اوس دا تاسو به کتلی وي چې کله انسان شیشې سایډ ته کینی یا مخې ته سیټ کې کینی هغه ته بیا ډېر د الټو دا مسله نه راځي ولې چې د هغه څه په غوږونو کې اوازونه وخت په وخت بدلېږي د ماحول په لحاظ سره داسې د ده سترګو ته نظارې هم بدلېږي بهر په شیشه کې ګوري یا مخې ته سیټ کې ناست دی هغه ماحول په سترګو ته هم بدلېږي نو د دې د وجې نه څه نه څه انسان کنټرول وي خلکو یاره ما ته شیشې ته ځای راکړه ما ته الټۍ راځي یا مخې ته سیټ کې کینم ما ته الټۍ راځي نو دا د دې د وجې نه دا میسجونه لږ برابر شي غوږ هم چې کوم میسج ورکوي هغه سترګې هم ورکوي سترګو ته هم نظارې بدلېږي ماحول بدلېږي دا هم میسج ورکوي چې واقعي موږ په سفر کې روان یو غوږونو ته هم اوازونه بدلېږي دا هم میسج ورکوي چې واقعي موږ په سفر کې روان یو نو بیا انسان لږ برابر وي نو د دې د وجې نه کوم انسان هم چې په سفر کې الټۍ کوي نو د هغه دپاره طریقه دا ده اکثر خلک میډیسن استعمالوي ګریوینیټ انجکشن یا ګولۍ
وخوري. خو ښه طریقه بله دا هم ده که یو انسان چېرته سفر کوي او په سفر کې دی الټۍ کوي نو پکار دا ده چې دی شیشې ته کښېني، دی خپل نظر هم بدلوي رابدلوي، دی غوږونه هم اړوي راړوي، دی خپل لاس پښې لږ وجود خوځوي راخوځوي چې دا میسیجز صحیح ځي دماغو ته چې او واقعي دا وجود په سفر کې دی او روان دی، نو بیا به انسان ته ډسټربنس به نه پیدا کېږي، بیا به وجود صحیح روان وي، الټۍ ملټۍ به انسان له نه ورځي. خو که کله یو انسان په ځي باندې پروت وي یا په ځي باندې ناست وي دلته غوږونه میسیج یو ورکوي، سترګې بل میسیج ورکوي، نور وجود بل میسیج ورکوي، نو خامخا دا ډسټربنس به پیدا کېږي او په انسان باندې الټۍ لګي. نو دې ته اصل کې ویلی کېږي موشن سیکنس.